بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. طاهر الله یم. اصل کې خبره او مسله داسې روانه ده چې مولانا خانزیب شو یا داسې نور پښتانه مشران چې کم د امن دپاره اواز اوچتولو هغوی شهیدان کړی شوي دي. اوچتوي د هغوی دپاره څه دغه شروع دی. دویمه خبره هغوی دمکۍ شروع دي، خو تر څو چې پښتنو اتفاق نه یې کړی، دوی خپل منځ کې چې کم غداران دي، کم چې په منځ کې زمونږ دي، ګوره یو خبره کېږي که نه چې څوکیدار په دې کې صلاح ده. څوکیدار په دې کې هېڅ صلاح نشته دی. بعد کې زه تاسو ته خبره کوم. خبره ما دغه کوله چې دا بخزاده زما خپل د شاعرۍ سره لګي نه او نه مې خوښه ده، خو د بخزاده دانش یو شعر ما اورېدلی و ډېر مخکې. هغه وایي دا ګیم ښه کلکولیټډ دی، ښکاره جاره خبره ده، یوې ورله راولي بلې ورته نښه کړي، یو پې ټوپک راکاږي د ژوند سپرغۍ یې یخه کړي. څوک رسمي دوا وکړي، څوک رسمي جړا وکړي، بس ورځې ویجو تېرې شي او قصې د سړي هېرې شي. نو دا لومبی قتل یا شهادت یا مرګ نه دی چې په پښتنو کې وشو. په زرګونو مرګونه دغه شانتې وشو او موږ پښتنو هېر کړه، موږ ته هېڅ سبق وانخېستو. نو پښتنو مشري کول یا داسې 15,000 کاله تاریخ هم لرو موږ که نه، خو زموږ هېڅ حیثیت نشته. موږ قوم نه یو بلکې تشه هغه ګڼه یو، او دغه ګڼه چې کوم دی دغه د ګډو رمه ده چې چا کوم طرف ته بوتلو په یوه لار موږ چېرته نه یو. پښتنو صرف په یو شي باندې اتفاق کړی دی چې اتفاق به بالکل نه کوو. دغه یو څو خبرې وي. امید لرم چې بدې په ده باندې نه وي لګېدلي. مننه.